سلامونه نیکې احترامات د FG کوین درنو لیدونکو په دې ستاسو به راته روغ جوړ یې او د صحت جامو کې به اوسئ. د FG کوین د پیوډي پروژې کارکوونکو تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. په دغه ویډیو کې به تاسو وښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو د FG کوین په والټ کې موږ تاسو خپل اکاونټ جوړ کړو. نو د والټ په اړه مو انشاءالله خبرونه اورېدلي وي، نو راځو چې څنګه پکې اکاونټ جوړ کړو. د اکاونټ جوړولو طریقه درته ښیم. ښه دوستانو، که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، یعنې زموږ یوټیوب چینل مو نوي درسره سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، هغه د زنګ تڼۍ وښیئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ لومړی ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي. او که چېرې مو دغه ویډیو درسره خوښه شوه، خپل نظر مو په کومنټ کې شریک کړئ او یو لایک هم وکاروئ. راځو دوستانو د ویډیو په لور. تاسو به راشئ دوستانو، پلی سټور به راخلاص کړئ پروژګاه، بیا به راشئ دوستانو په د سرچ آیکن به کلیک کړئ. وروسته د هغې څخه به راشئ دوستانو په دغه ځای کې به سرچ کړئ FG کوین والټ. ما درته په سکرین پر مخ هم لیکلی دی، نو تاسو به د FG کوین والټ کې ښه دوستانو. راځو دوستانو دا د FG کوین والټ مې ورولیکه. په دې ځای کې ستاسو معلومیږي درې اپلیکیشنونه دي. لومړی اپلیکیشن چې دی هغه د دوی سټیکینګ اپلیکیشن دی، د FG کوین رسمي چینل هغه دی اپلیکیشن. په دویم ځای کې ایکسچینج دی. په دریم ځای کې چې لیکلي FG کوین والټ، په دې والټ به کلیک کړئ او دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. که تاسو دا ډاونلوډ کړئ نو رابشي دلته به یو نظر هم ورسره شریک کړئ دوستانو. دلته راځو په دغه ستورو کلیک کوو، د ټول ستوري پوره کوو، په دې ځای کې یو نظر ورسره شریک کوو. که دوستانو کله چې دغه نظر ولیکئ، بیا به راشئ په دا پوسټ به کلیک کړئ. کله چې تاسو په دا پوسټ کلیک کړئ، موږ تاسو پوسټ ولیکل شو. راځو دوستانو چې څنګه اوس په دې کې اکاونټ جوړ کړو. بس دوستانو همدغه FG کوین والټ په کلیک کړئ. کله چې په FG کوین والټ کلیک کړئ، یو شېبه انتظار وکړئ تر څو زموږ تاسو ته دا رقم صفحه رسي. په لومړي سر کې دا رقم صفحه موږ تاسو ته راځي دوستانو. په دا نیکسټ به کلیک کړئ دوستانو، بیا به راشئ په دا نیکسټ به بیا کلیک کړئ. کله چې په دا نیکسټ یو وارې کلیک بیا به تاسو په دا نیکسټ بیا به نیکسټ کلیک کړئ او دغه ځای کې به تاسو یو خپل فین کوډ ورکوئ. ښه دوستانو، وینو دلته موږ تاسو څخه یو فین کوډ غواړي چې دغه فین کوډ نه باید تاسو سخت وي او نه باید ډېر اسانه وي، باید دغه ستاسو سره ضروري وي، ځکه چې دغه ستاسو FG کوین والټ دی. نو راځم دوستانو دلته خپل کوډ ورکوم. تاسو به هم خپل کوډ ورکړئ چې هر کوډ مو وي. نو زما کوډ مې ورکړ دوستانو، دا رقم ته صفحه به مو تاسو ته راخلاصه شي. دوستانو ما پرون په دې کې اکاونټ جوړ کړی و دوستانو. نو مهمه خبر په دې ځای کې دا ده دوستانو چې موږ تاسو راشو په دا پروفایل باندې کلیک وکړو او په دې ځای کې دغه والټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. والټ نه وروسته به په دې کې نوی اپډیټ راشي. 3 ورځې وروسته په دې ځای کې خپل نوم د اکاونټ او په دې ځای کې خپل د اکاونټ ادرس ورکولی شئ. مهمه چې کومې دي هغه دغه دوستانو دغه خانه ده. ښه، په دې ځای کې تاسو ته 12 کیورډز دي. کله چې په دغه ځای تاسو کلیک وکړئ دوستانو په دغه ځای، نو موږ تاسو ته دغه ډول صفحه راځي. دوستانو په تاسو به راشئ په دغه خانه به ټیک مارک کړئ او دغه کنټینیو به کلیک کړئ. وروسته به دغلته تاسو ته کیورډز راسي. دغه کیورډز به تاسو د خپل ځان سره ولیکئ، د خپل کتابچې یا خپل به تصویر تر واخلئ، خوندي ځای کې به یې کافي کړئ در سره. نو زه دا کافي کوم دوستانو. تاسو به هم یو ډول کیورډز راسي، هغه به تاسو ځان سره کافي کړئ دوستانو. پوه شوئ؟ نو زیات ارزښت زیات دغه والټ چې دی دا په دغه والټ دی. که چې دغه کیورډز تاسو سره وي په ټرس والټ کې هم دغه د FG کوین والټ راخلاصولی شئ. نو په همدا لحاظ باید دغه کیورډز تاسو ځان سره ښه منظم ډول سره ولیکئ. که چېرې دا ونه لیکئ او تاسو ورته USDT رسولي وي او هغه USDT او ستاسو دغه کیورډز نه وي یاد، نو ستاسو USDT له منځه ځي. نو په آینده 3 ورځو کې به انشاءالله په دې کې نوی اپډیټ راشي چې هغې کې موږ تاسو کولی شو خپل نوم، تخلص، همچنان د اکاونټ نوم، پروفایل، د ټول شی به پکې کتلی شو. ښه دوستانو، نو ما پرون ورته ویډرا کړې دوستانو، تقریبا 14.19 USDT ویډرا مې کړې ده. راځم دوستانو زه دغه ویډرا ثبوت درته ښیم چې آیا دغه ویډرا په حقیقت سره له FG کوین والټ څخه USDT راویډرا شوي دي که نه. راشئ دوستانو په USDT والټ به کلیک کړئ، د FG کوین والټ ته به راشئ، په USDT به کلیک کړئ، هغې نه وروسته به په ویډرا کلیک کړئ او دلته دغه وینئ دوستانو 14.88 سنټه مره لېږلي، تقریبا 14.18 را رسېدلي. دلته وګورئ دوستانو 14.19 وي دوستانو. که بیا چېرته ویډرا له همدې څخه کوئ نو هغه طریقه به هم زه تاسو ته وښیم. خو دغه طریقه وه چې موږ تاسو څنګه کولی شو په دې کې ځان ته اکاونټ جوړ کړو. مهمه خبر هغه کیورډز دي چې هغه باید تاسو ځان سره وساتئ. نو په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې له دې څخه څنګه کولی شو ویډرا وکړو. FG کوین ته، باینانس ته، ټرس والټ ته، ټوکن پاکټ ته، په دې ټولو کې به په بله ویډیو کې در سره وغږېږم دوستانو. نو دغه ویډیو چې څنګه کولی شو په FG کوین والټ کې اکاونټ جوړ کړو. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د FG کوین څخه باینانس ته ویډرا وکړو. نو د FG کوین څخه به د FG کوین والټ ته هم څنګه کولی شو ویډرا وکړو، هغه طریقه مې هم تاسو ته په چینل کې اچولې، هغه هم درته
خپره شي او تاسو به له هم نور به ضرورت د باینانس دا ټراست والټ ټوکن فقط نه لري ځکه چې خپل الحمدلله یو FG کوین والټ جوړ کړ. نو تر بل ویډیو پورې د الله په امان.